د افغانستان د وشو او تیکوندو ملي لوبډلې لوبغاړي په آسیایي سیالیو کې له ګډون وروسته ډک لاس خپل هیواد ته راستانه شول. د نسم پړاو آسیایي سیالۍ چې د چین هیواد په کوربتوب په هنګجو ښار کې روانې دي، له افغانستانه هم پکې په 18 بېلابېلو ورزشي رشتو کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د وشو تیکوندو ملي لوبډلې لوبغاړي لومړۍ ډله ده چې د 3 برونزو مډالونو سره خپل هیواد ته راستانه شول او د عامو افغانانو له تاوده هرکلي سره مخ شول. د وشو فدراسیون رئیس بلبل شاه خالد هم خوښي څرګندوي چې د وشو د برخې 2 لوبغاړو خالد هوتک او نصرت حبیبي د برونزو مډالونه خپل کړي دي. نوموړی وایي دوی به لا خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په راتلونکي کې یاد مډالونه په طلا بدل کړي. دا کوم کسان چې مډالونه یې راوړي دي دا به یو ښه تاثیر نورو باندې ولري. انشاءالله زموږ تمرینات جریان لري، موږ انشاءالله امکانات د ځای او جمنازیوم هر څه لرو او زه وعده ورکوم چې انشاءالله دا مډالونه موږ هم ساتو، هم په نقره او په طلاو باندې انشاءالله بدلوي. هیواد ته راستانه شوي افغان لوبغاړي او روزونکي د چین هیواد د میلمه پالنې او کوربتوب ډیره ستاینه کوي. دوی وایي نه یوازې زموږ بلکې د ټولو لوبغاړو لپاره یې اسانتیاوې برابرې کړې وي او د یادو سیالیو لپاره یې منظم چمتووالی نیولی و. زموږ یې ډیره ښه میلمه پالنه وکړه. ما دا خبرې مخکې هم کړي دي چې چینایان ډیر مهربانه او میلمه دوسته خلک دي. که د دوی هر څومره ستاینه هم وشي هم کمه به وي. موږ ته دې سفر ډیرې ښې خاطرې راکړې او دا مډال چې ما ترلاسه کړ زما لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. اوس که هر وخت د چین نوم اخیستل کیږي ما ته به خوښي راکوي ځکه چې ما له هغه ځایه مډال ترلاسه کړی دی. سفر بسیار خوب بود. یو ډیر ښه سفر و. د چین هیواد له کوربتوب او میلمه پالنې یوه نړۍ مننه کوو. موږ چې بل هر چیرته تللي یو خو د چین د هیواد ساری به ونه لري چې دومره ښه کوربتوب وکړي. یعنی هر هغه شی چې ورته اړتیا به وه هغه که به د لوبو په سالون کې و یا به د تمرین په ځای کې او یا په رستورانت کې ټولې اسانتیاوې زموږ لپاره برابرې شوې وې. ما حقیقتا برای مدال طلا رفته بودم برای اونجا. زه خو د طلا مډال ترلاسه کولو په موخه تللی وم، خو یو لړ تېروتنې وې چې له ما څخه وشوې او د برونزو مډال مې ترلاسه کړ. بیا هم پرې راضي یم. ډیرو هیوادونو او ډیرو لوبو ته تللی یم خو فکر نه کوم د کوربتوب او میلمه پالنې له اړخه د بل هیواد د چین په څیر شي. دوی ډیر منظم او قوي پلان درلود. زه د دې غوښتونکی یم چې هر وخت د داسې سترې سیالۍ په چین هیواد کې ترسره شي. په کابل کې د ورزش مینوال او ځوان لوبغاړي وایي په آسیایي سترو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او مډالونه راوړل هغه څه دي چې په ټولو ځوانو لوبغاړو ښه اغیزه کوي. په بهر کې لوبې کول او مډالونه راوړل موږ ته ډیره روحیه راکوي چې ملي لوبغاړي بریا خپلوي او بل دا چې دوی د هیواد په استازیتوب د وطن ملي بیرغ اوچتوي. دا پر موږ هم ښه اغیز لري او دا هیله راسره پیدا کوي چې یو ورځ موږ هم د خپل وطن لپاره لوبې وکړو او اتلولي خپله کړو. ما علاقمند کل بازیکنان افغانستان. زه د خپلو ټولو لوبغاړو مینوال یم د دې لپاره چې دوی د هیواد په استازیتوب لوبیږي او دا چې بیا مډالونه راوړي دا د ټولو هیوادوالو د سرلوړۍ خبر دی. که څه هم چې ټول اتلان راته ګران دي خو زه د نصرت حبیبي لپاره راغلی یم. د چین په کوربتوب د نسم پړاو آسیایي سیالۍ چې د سپټمبر په 23مه نیټه پیل شوې دي د روانې اکتوبر تر 8مې نیټې پورې به دوام وکړي. تر دې دمه په یادو سیالیو کې افغان لوبغاړو 4 د برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. بل پلو کوربه هیواد چین بیا په یادو سیالیو کې د اکتوبر د 2مې نیټې د سهار تر 9 بجو پورې 133 د سرو زرو، 2 د سپینو زرو او 9 د برونزو مډالونه ګټلي دي او د دغو لوبو د مډالونو په درجه بندۍ کې مخکښ ځای خپل کړی دی.